ورځ د شپږ دېرش زره انسانانو په مخ کې دوی ته د وطن د مېرمنو بېعزتي کړې ده د 50 زره انسانانو په مخ کې دوی ته د وطن د مېرمنو بېعزتي کړې ده تا د وطن مېرمنو ته د فحشو خطاب کړی تا اوس بیا کېنولی ده ته بیا ورته وایې ته پی ټي ایم ته دا نه وایې بابا غدار ده دا غدار وو غدار دا غدار پاتېږي دا د عیسی ډوډۍ خوړلې ده دا د ما وایي تا نه خپلېږي دا د عیسی خپل ده والله کم خپل کوې دا شپه نښاني والله که دې خپل کوي والله که ګله اصیفه له تانه ده ما کیسه د ما ګله له جبارخیل ورور له تانه ده ولې د دې سړی راولي په لیپو کې ولې د افغانانو په سترګو کې وراچوي ولې په خپلو لیپو کې اجازه ورکوي ولې راخېزوي لایف ته ولې دومره قدر ورکوي دا سړی راسي تاسو په لیپو کې تاسو جواز دې دې سړي ته ورکوي دا سړی کېنوي دا سړی خپل خرافات او چټیات بیا راسي دلته وغږي بیا د افغانانو په دغه باندې خپلې خبرې وکړي والله بالله زه خفه یم له تانم خو خفه یم خوشحاله آصف له تانم خفه یم وروره جبارخیل له تانم خفه یم وروره دغه سړي ته نور اجازه مه ورکوئ دې چې راسي د افغانانو په مابین کې کښېني دې سړي ته اجازه مه ورکوئ چې د افغانانو تر مابین راسي دغه وکړي خبرې وکړي دا سړی د دې جوګه نه ده چې نور دلته زموږ په مابین کې کښېني دا سړی رټل سوی ده شړل سوی ده دا سړی د افغانانو له مابین نه وتلی ده دا له موږ سره په هېڅ دا نه ژبنیز تړاو لري هېڅ تړاو له موږ سره دا سړی نه لري نه موږ ورسره لرو دې سړي سره هر چېرته چې ډوډۍ دې ګرمه وي اوبه دې یخې خدای دې خوشحاله لري موږ کار نه لرو دې سړي سره مه ورکوئ اجازه دې سړي ته په لیپو کې مه دا سړی نور راواخلئ د دغه وطن د خلکو په څټ کې مه ورسپروئ مه لا 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 دا سړی کوي مه جانان جانان دا سړی کوي نوره بده خبره ده نور دغه ملت هم در باندې پیږي سبا دغه ملت تاسو تر ګریوان رانیسي والله زه تا تر ګریوان رانیسم آصفه والله زه تا رانیسم جبارخیل تر ګریوان والله زه تا رانیسم خوشحاله تر ګریوان دا سړی تاسو راوختی زموږ په څټ کې هم راکېنوئ دا سړی تاسو راوختی وروره زموږ په دغه کې وروره دغه هم راته جنګ جوړ کړی ده وروره چې هره ورځ په هر لایف کې کېنولی بله ورځ د شپږ دېرش زره انسانانو په مخ کې دوی ته د وطن د مېرمنو بېعزتي کړې ده د 50 زره انسانانو په مخ کې دوی ته د وطن د مېرمنو بېعزتي کړې ده تا د وطن مېرمنو ته د فحشو خطاب کړی ده تا اوس بیا کېنولی ده ته بیا ورته وایې ته پی ټي ایم ته دا نه وایې بابا غدار ده دا غدار وو غدار دا غدار پاتېږي دا د عیسی ډوډۍ خوړلې ده دا د ما وایي تا نه خپلېږي دا د عیسی خپل ده والله کم خپل کوې دا شپه نښاني والله که دې خپل کوي والله که دې افغان کوي والله که دې تا د وطن په ګټه تمام سو والله که تا ته په درد باندې وخوړل والله که دې تا د وطن سړی سو والله که تا د وطن په ګټه باندې خبره وکړله دا مه راولئ دا مه کېنوئ په دې لیپو کې یاره هیله مې دا ده له تاسو ټولو نه دا نور مه راولئ اخمدزی صاحب ډېره مننه خیر ویسې خبره داسې ده دغه کومه پوښتنې چې ته لرې همدا پوښتنې له پایله موږ وکړې ورنه دا ته چې موږ دلته نه دراوسه چې یاره زموږ سره کښېنه یا موږ سره جانان سه یا موږ سره ورور سه د موږ بحث پې همدره چې حمزه جانانه حمزه وروره حمزه صاحبزاده صاحب حمزه پاکستانی هر یو چې تاسې ګڼئ موږ پوښتنه همدا آواز موږ خبره همداسې وروره تا نه خو د خلکو تمه توقع ده ته خو د ماساریانو دعوې کوې ته ولې دغسې احساساتي سوي او دغه ډول خبرې دې وکړلې چې د افغانانو ناموس یاد کړه ولې پښتونخوا کې په شته پښتنو د په ظلمونو باندې خوله پټه کړې ده موږ خو به خبره کوو که نه ګوره سیاست به کله ګټې کله چې یو قدم مخکې ږدي 10 قدمه به شاته ږدي داسې نه کېږي چې په زور باندې هر شی باید ورور دا سړی تاسو ماته دا وایي د کوم چې په واکدارۍ دا سړی تاسو راخېزولی ده دا د خپلې پښتونخوا واک لري بیا هم په هغه وطن کې ژورنالست پاته سوی آصف خو بیا هم ښه د دغه وطن یو پی ایچ ډي او دکتورا لري جبارخیل صاحب خو بیا هم ښه د دغه وطن یو پی ایچ ډي او دکتورا لري دغه وطن په پیسو باندې تعلیم کړی ده دغه وطن کې راغټ سوی ده دا سړي سره تاسو د چش دعوه لري د چش ګیله جن لري له دې سړي نه ګیله خو دا وایي